د غزني په ناوې ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په مرسته او همکارۍ د یوه دیني مرکز د پرانیستې مراسم ترسره شول. د ناوې ولسوالۍ په ملکدین کلي کې د دغه دارالعلوم په پرانیست غونډه کې د غزني والي د ځایي خلکو په دې اقدام خوښي څرګنده کړه او ویې ویل داسې یو جامع معنی خدمت د خپل قوم ولس چې هغه په خپل حتی کې په بل ولایت کې هم ساری نه لري. د سعد ابن ابي وقاص په نوم د دغه دارالعلوم بنسټ ایښودونکي په خبره د یاد دیني مرکز د رغېدو کارونو تر ډیره پوره شوي په بشپړېدو سره به نه یوازې شاوخوا 15,000 کسانو ته د دیني زده کړو زمینه برابره شي بلکې ترڅنګ به یې په عصري زده کړو هم سمبال شي. تر لیسانس تر کچې پورې د عصري زده کړو د ژبو د ټولو لپاره د 600 زده کوونکو په ظرفیت باندې هغه شوي چې دا ټول په مجموع کې 15,000 زده کوونکي او د 2,500 استادانو لخوا به تربیه کیږي چې عملي چارې استاد شوي په همدغه ظرفیت باندې شوي دي. البته یوه خبره د یادونې وړ ده چې د دغه دارالعلوم همدغه چې اوس موږ کوم تعمیرات یا کمپلکس پکې جوړوو دا په 50 جریبه ځمکه کې دا کار روان دی. له بل لوري د سیمې خلک د یادې مدرسې په پرانیستلو سره زیاته خوښي ښیي. علم په راتګ خوشحاله وي، مدرسې دلته نه وي پخوا، مدرسې په راتګ موږ ډېر خوشحاله چې مدرسه راغله او دا ښه غټ کار وسو. او دلته چې په د ملکدین په کلي کې چې کوم مدرسه جوړه شوې ده له دې مدرسې څخه موږ ډېر زیات خوشحاله یو سات مولي صاحب ښه. باید وویل شي د ناوې ولسوالۍ د غزني یوه لرې پرته ستراتیژیکه ولسوالۍ ده چې د ګاونډي هیواد پاکستان سره شریکه پوله لري او دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارت په واکمنېدو پکې د زده کړو لوی مرکز جوړیږي.